د غزني مسؤلینو یو رسنیز کنفرانس کې ویل چې سږکال د جنایي جرمونو د کنټرول او د مجرمینو د نیولو په برخه کې لاسته راوړنې لري. په دغه کنفرانس کې د غزني د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د کشف امیر ویل تر اوسه پورې د غلا، قتل او نورو ورته جنایي جرمونو په تړاو 480 کسان نیولي دي او د دوی دوسیې اړوندو ارګانونو ته سپارلې دي. تیر 9 میاشت کې 480 کسان مظنونین نیولي چې په 324 مختلفه کشف شوي جنایي جرمونو په توګه نیولي او له یادو او وروسته له دوسیې تکمیلېدو له دوسیې چې هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. بل لوري ته د غزني ولایت اوسیدونکي خوښ دي او وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره بشپړ امنیت ته راغلی دی. ډېر د مشکلات ورک سوي دي، امنیت راغلی بازار کې، مشکلات په ډېر وو، مرغزوب له به ډېر او مشکلات په ډېر وو، په لارې به نه سوای تلای، موټرسایکل او کوم شی دا شی به بند وو. نو اوس د خدای فضل که د شپې ځې که د ورځې ځې ډېره ښه ارامي ده. مریض د سره مریض به سره و مشکلات به مریض به تر ساره پورې نه سوای راوړی، په دا لار باندې به د شپې نه راپرېښوی. اوس د خدای فضل ډېر مشکلات حل سوي دي. 84 سال عمرم است، عمر من این طرح امنیت کی حال است. در 84 سال من ندیدم. جنگ نیست، دزدی نیست، آرامی است، یک لبنان د آرامی میخوریم. په همدې حال کې د غزني امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی د مجرمینو په وړاندې جدي دي او له خلکو هم غواړي چې د جنایي پیښو په مخنیوي کې ورسره همکاره پاتې شي.